ریلیشن سکلز یا د ارتباطاتو مهارتونه د کومو مهارتونو پر اساس من کولای شو چې له یو چا سره اړیکه وپالو د کومو مهارتونو پر اساس من کولای شو چې له یو چا سره اړیکه جوړ کړو د کومو مهارتونو پر اساس من کولای شو چې د یو چا سره اړیکه وپالو دا ډیره مهمه خبره ده ګورئ ښه ریلیشن سکلز کله کله ځینې خلک دا فکر کوي چې ما له یو چا سره رابطه جوړه کړه خو هغه نه پیږي چې ما د کومو مهارتونو پر اساس له دې کس سره رابطه جوړه کړه صحیح شوه نن په دې باندې غږیږو چې موږ له یو چا سره د یو مهارت له لارې د یو سکل له لارې له یو چا سره رابطه جوړو آیا په هغه سکل په هغه مهارت کې کوم نقاط ډیر مهم دي چې موږ هغې نقاط ته پام وکړو تر څو یو بشپړ او تر ټولو کامله ارتباط له یو چا سره ولرو لومړی خبره ګورې رونو سپیکینګ دی یا وینا کول دی دا د ارتباط جوړونې تر ټولو مهم مهارت دی کله چې موږ تاسې غواړو له یو چا سره ارتباط جوړو کله چې موږ تاسې غواړو له یو چا سره اړیکه جوړو نو لومړی برخه موږ تاسې چې کوو وینا کوو ګورې رونو که زه غواړم په دې وینا برخه کې لږه کې وضاحت ورکړم دغه د انسان ژبه نه ده د انسان ژبه له اتو نه نیولې تر 48% پورې یو مخاطب پوهولی شي صحیح ده که نه یو انسان که هر څومره مثلا ډیره لویه مطالعه ولري پراخه لغتونه ولري او خپله د ژبې افهام او تفهیم او د ژبې فصاحت هم ډیر پراخه وي خو د ده دا ژبه نه ده دا د 8% نیولې ان تر 48% پورې کولی شي چې مخاطب پوهی کړي پاتې نورې څه کول دي پاتې نورې بیا نو د انسان د وینا پر مهال د سترګو حرکات د باډي لانګویج یا د لاسونو حرکات صحیح شو دا ډیر مهم دی په وینا کولو کې اوس هم موږ وایو چې ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده یا ژبه د ارتباط جوړونې تر ټولو یو لوی اصل دی خو نه له 8% نیولې تر 48% پورې یو مخاطب کولی شي چې ژبه وپوهوي پاتې نورې څه کوي پاتې نورې د لاسونو حرکات د سترګو حرکات صحیح شو د ویناوال هغه موټر د ویناوال هغه جامې دا هغه څه دي چې مستقیما په مخاطب باندې مثبت اغیزه غورځوي صحیح ده که نه نو د وینا پر مهال چې کله موږ تاسې وینا کوو دا مهمه نه ده چې موږ تاسې د پراخه مطالعه ولرو دا مهمه نه ده چې موږ تاسې د ډیر لغاتونو ذخیره ولرو مهمه دا ده چې زموږ ستاسې د خبرو پر مهال باید خپل باډي لانګویج ته پام وکړو خپلو جامو ته پام وکړو او ورسره تر څنګ موږ باید هغه خپل موټر او هغه خپل هغه بوټان او هغه څه ته باید موږ تاسې ډیر زیات پام وکړو چې مخاطب مستقیما زموږ ستاسې په ذهن کې یا زموږ خبرې مستقیما د مخاطب په ذهن کې ځای پیدا کړي دا مهمه خبره ده ګورئ ښه دوهم سکل هغه نو بیا د ارتباطاتو دوهم سکل لسننګ دی یعنې غوږ نیونه ده کوشش وکئ چې نورو ته غوږ ونیسئ لږ ووایئ ډیرو ته غوږ ونیسئ لږ ووایئ ډیر واورئ دا ګوره یو اصل دی دا یاد ساتئ کوشش وکئ د ځان نه مشرانو خلکو تجربو ته پام وکړي د خلکو تجربو ته پام وکړي او خلکو ته غوږ ونیسي دا غوږ نیونه نه ده دا د انسان دا د کامیابه خلکو ګوره کار دی کامیابه خلک غوږ نیونه یا لسننګ ډېر زیات کوي د نورو خبرو ته غوږ ونیسئ شاید که د هغه په خبرو کې څوم دروندوالی نه وي خو تجربه خو ده تجربه کیږي درته دا ډیره مهمه خبره ده نو کوشش وکړئ چې لسننګ ته پام وکړئ زه د دې لسننګ پر مورد وایم کوم وخت کې کومه زمانو کې پاچاو هغه به وایي په خپله پاچاهۍ کې داسې اعلان کړی و چې په کور کې سپین ږیري خلک یعنی بوډا خلک دا چې کله سپین ږیري کېږي باید هر کس خپل سپین ږیری پلار یې او که هر څوک په کورنۍ کې هغه باید ووژني نو بله ورځ یو کس پیدا شوی په ده باندې د خپل پلار ډیر ګران و نو بل دغه د پاچا د امر خلاف کار یې کړی و د خپل پلار یې په کور کې پټ ساتلی و کله چې خپل پلار په کور کې پټ ساتلی و بله ورځ پاچا د دې کلي خلک ټول راټول کړي وو ورته ویې د پاچا ورته وویلې چې زه غواړم له شګو نه پړی جوړ کړم تاسو کې څوک کولی شي چې له شګو نه پړی جوړ کړي خلکو ورته ویلې چې نه پاچا صاحب موږ خو د شګو نه پړی نه شو جوړوی نو پاچا صاحب ورته ویلې که چېرته ماته د شګو نه پړی جوړ نه که نو سمدستي مو دلته وژنم سمدستي کینې ماته له شګو نه پړی جوړ کړئ نو دا چا چې خپل پلار پټ کور کې ساتلی و د ګوته چې کړله چې پاچا صاحب یو عرض کومه که ماته لږه کې اجازه راکړي تر کوره پورې ځمه
کیدای شي زه له شګو نه پړی جوړ نه کړم نو کور نه خو مې وصیت راخیستی بېرته به راشم درته ورته ویلې چې ځه لاړ شه کله چې کور ته تللی کور کې خپل بوډا پلار ته ویلي چې هغه دی پلارجانه ما ته خو پاچا صاحب داسې یادونه وکړه چې ته ما ته د شګو نه پړی جوړ کا او که موږ ته له شګو نه پړی جوړ نه کړو نو موږ وژني نو پلار یې ورته ویلې پلار خو د تجربې والا سړی و که نه د ایکسپیرینس والا سړی و نو پلار یې ورته ویلې چې ته داسې کار وکړه تاسو یې پاچا ته داسې ووایئ چې دا پړي خو لوی هم جوړېږي غټ هم جوړېږي ډبل هم جوړېږي نري هم جوړېږي څه ډول پړی موږ درته جوړ کړو دا د شګو نه پړی چې ته غواړې غټ یې جوړ کړو نری یې جوړ کړو ډبل یې جوړ کړو لومړی شروع یې ته راته وکړه نور بیا موږ درته جوړو نو بالاخره دم دا خبره کړې بیرته د پاچا دربار ته ورغله کله چې د پاچا دربار ته ورغله پاچا ورته ویلې چې د نورو خو ماته د شګو نه پړی جوړ نه کړه ته څنګه کوې ته ورته ویلې چې پاچا صاحب پړی خو لوی هم جوړېږي غټ هم جوړېږي کوچني هم جوړېږي څه ډول پړی غواړې لومړی شروع یې ته راته وکړه نور درته پړی زه جوړو پاچا ورته ویلې چې څوک دې کور کې ساتلی د مثبتې نظریې والا سړی در سره شته کور کې چا درته مثبته نظریه درکړې او مثبت فکر یې درکړی او د تجربې والا سړی دې ساتلی ما ته به دا حال وایي بالاخره دا سړی کېناست ورته ویلې چې زما والد صاحب زما پلار مې په کور کې له تا نه پټ ساتلی دا مشوره ما ته هغه راکړه بالاخره پاچا اعلان وکړه چې هر سپین ږیري ته په کور باندې معاش او په کور باندې د دوی دپاره هغه د دوی د خدمت مکمل ترتیب برابر کړي دا څه ده دا ګوره لسننګ دی غوږ نیونه ده غوږ ونیسئ تجربه لاسته راوړئ دا به مو تر کامیابۍ پورې ورسوي دریمه برخه بیا د ارتباطات د مهارتونو هغه نو بیا ریډنګ دی کله کله موږ تاسو چې یو چیل ولو که نه یا مثلا په یو غونډه کې یو کانفرانس کې موږ تاسو یو لوستنه لولو کامله لوستنه ونه لولو ډایرکټ په مخاطب باندې غیر منفي وبخښئ منفي تاثیر کوي او ورپسې تر څنګ رایټینګ دی کله چې موږ تاسو رایټینګ کوو د رایټینګ له لارې هم موږ کولی شو چا سره رابطه جوړه کړو نن سبا وخت خو شوکان ډېر ښه دي زر زر خپلې لیکنې وکړي او دیوال نه خو ورخطا کړي که نه دا نو بیا د رایټینګ سکل دپاره دغه د رایټینګ سکل نه دی دا نو بیا د مهارت د ارتباط د جوړونې دپاره تر ټولو مهم اصل دی نو په دې باندې به انشاءالله موږ بیل بحث کوو